تلاوت کې داسې پراخه غرونه او پراخه ځنګل او ډېر بوټي او تنها پکې ګرځي ګورې بیچاره د ځان ته دلته ناست دی دا ډانډه دی او دا ځای چې دی دا اتاق دا د دوی دی تاسو دا د کلي خلک د ارنز خلک د ویګل خلک د میسوزه خلک او د کونډ کلي خلک دا ټول خلک زموږ بازار ته راوځي هلته سوداګانې کوي له ډېر سره رابطه لري تتې جوړ دی په دې کې شومړې دي تروې دا د ننګلام د تنګي دویمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې د یو چوپان سره غږېدلی یو او د بانډو ژوند مو راخیستی دی راځئ چې په ګډه سره یې وګورو موږ چې چېرته دیره اچولې ده په دې طرف باندې بزیم راغللی ورسره چوپان ملګری هم دی غواړو د دې چوپان سره وغږېږو او د چوپانۍ د ژوند کیسې درته وایي څنګه یې ستا څه نوم دی نوح دې نوم دی ښه د کوم ځای یې ارنز نورستان ارنز که نه ښه ښه څو بزې در سره دي سل دارې څنګه یې شیدې مدې پنیر حالات سے گزارے کیږي گزاره کېږي ساعت تېرېږي ښه څنګه قید شوی خو نه نه په الحال څوک در سره یې بانډه کې ځان دی ځان ته او بزې څه وخت راوباسې چېرته سره ته بجې سهار 8 بجې بېرته څه وخت وړې داسې درې نیم څلورو کې څلورو کې ځي او بیا شاوخوا د بانډې شاوخوا څوک ګاونډ کې در سره شته دی که نه بانډه د یوازې نه شته دی ډېر خلک دي ډېر خلک دي شپې له خوا نه بیا څنګه داسې مجلس کوئ کېنئ که نه ښه ښه ساعت تېروئ نو ښه او دې ځای ته چې راځئ څومره وخت تېروئ دلته دلته اووه میاشتې او کوم موسم کې راځئ اوس خو تقریبا د پسرلي موسم دی هوا ورو ورو په ګرمېدو باندې ده ژمي کې راځم ژمي کې راځئ او په اوړي کې به مالونه چېرته وړئ کندونو ته نورستان ته ارنز ته وړئ نو د ارنز د کلي یادونه تاسو ته وکړمه نورستان ډېره غټه منطقه ده او ډېر پراخه ولایت دی او دی بیا په څو درو باندې ویشل شوی دی چې کامدیش برګي مټال دا یو طرف نورستان دی ویګل چې ډېره غټه ولسوالي ده د نورستان دی په بل طرف باندې دی او د نورستان مرکز پارون دی په بل طرف باندې دی د لغمان په طرف باندې دواب او منډول دي نو دا ارنز کلی چې دی دا د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ پورې مربوط کیږي د دې د ارنز د کلي دی او د دې په خبره چې کله ووړی شي نو بیا کونډونو ته مالونه وړي او کونډ دی هغه ځای ته وایي چې د غره یوه څوکه یې او هلته د څر او د مالونو د ساتلو لپاره په اوړي کې بیخي ډېره مقیمه سایه دی ځکه څرونه ښه پراخه وي او چې کله ووړی شي هوا ګرمه شي نو لکه دی چې اوس په کومې منطقې کې دي د دې منطقو نه بیا په اوړي کې ځي او دا منطقې چې دي په ژمي کې دوی ته استفاده کوي خپل مالونه او خپل څاروي چې هغه په دې موسم کې په دې ساحو کې څرئ نو غوښتل مې چې د ارنز په باره کې تاسو ته معلومات درکړم چې د ارنز د نورستان ولایت د وانت ویګل ولسوالۍ مربوط کیږي د دې د ارنز د کلي دی نو اوس په اوس وخت کې چې څرونه هم ښه پراخه دي او مالونه ښه مړېږي که نه نو پنیر په دې وخت کې کوئ که نه د دې نه وروسته شروع کیږي بیا بانډه کې چې پنیر وکئ بیا څنګه کلي ته وړئ یا د ننګلام بازار ته وباسئ هلته سودا کوئ ځینې کلي ته وړي ځینې اورېدونکو ته د لیدونکو ته کو یوه خبره وکړئ چې تاسو په بانډه کې څه شی پخوئ دغه کوم توخه چې راوړئ د څومره وخت لپاره راوړئ او د دغې په باره کې لږ معلومات لیدونکو ته شریک کړي لوبیا جواري دلته خو بیا جرنده نشته دی که نه تاسو بیا اوړه راوړئ هغه ځای کلي نه راوړئ بیا چې کله اوړه در سره ختم شي توخه در سره ختمه شي بیا څنګه کوئ کلي نه دی چې څومره پاتې شي بیا تاسو کلي ته خبر ورکوئ او دغه خبر چې دی په کوم شکل باندې ورکوئ چاته وایئ یا څوک ځي چې مطلب توخه راوړي دلته ټلیفون کار کوي که نه د ټلیفون په واسطه باندې تاسو هغې ته خبر ورکوئ چې مثلا موږ سره دومره توخه پاتې ده دغومره وخت کې باید موږ ته خوراک راورسېږي
او نور خو خوراک خو بانډه کې ځکه ډېر وي چې مالونه پراخه وي او شیدې پنیر کوچ دا ټول شیان به کېږي که نه بالکل نو ژوند څنګه روان دی ژوند والله ژوند همداسې ژوند دی. سخت خو نه دی نه دونه سخت نه دی خو ستاسو عادت دی نه داسې پراخه غرونه او پراخه ځنګل او ډېر بوټي او تنها پکې ګرځي او مثلا بزې دي او بس داسې سر ته یې وباسي نو څنګه زه مطمئنه یم چې دا سخت ژوند دی خو هغه مجبوري او د انسان هغه مجبوریتونه داسې برابرېږي چې داسې کارونه ته هڅوي داسې خو دی او نو ته خو څنګه ژوند کې خو به تنګ نه یې نه بالخال نه وي. واده دې کړی دی نه دی دی کړی او مالونه چې در سره دي دا مالونه د چا دي خپل دي که نه خپل دي او دا ځینې وخت کې چې ما کوم معلومات ترلاسه کړي اورېدلي مې دي په کلي کې یو چوپان دی هغه راځي بانډې ته راځي مثلا 100 مالونه ستا دي 20 مالونه د بل دي 50 د بل دي دا ټول سره جمع کوي دا بیا راوړي بانډې ته او بانډې کې څری یو کال تیر شي مثلا یو څو میاشتې تېرې شي یا یو فصل تیر شي دی څری دا یې ساتي دا یې چوپاني کوي نو د دې په بدل کې بیا څه شی ورکوي څه شی ورکوي مثلا او چوپان ته میاشت کې 2 بجې د څو بجو په سر باندې ورکوي دغه 2 بجې ورکوي خو څو بجې باید دا وساتي چوپان 100 بجې ساتي 2 بجې د چوپان حق کېږي چې دا به چوپان ته ورکوي صحیح کلي ته څومره وخت کېږي نه تللی والله داسې یو نیم میاشتې یو نیم میاشتې څومره وخت به نور تېری له خیره بیا به ځي والله یو میاشت صحیح نو بس ډیره مننه خوشحاله شو چې سره وملیدلې او موږ راغلي یو چکر ته راغلي یو د ننګلام چې د کونړ ولایت د پیج درې ولسوالۍ مربوط کېږي ځکه زموږ ننګلام کلی او ستاسو دا نورستان تقریبا سره ګاونډیان دي ستاسو دا د کلي خلک د ارنځ خلک د ویګل خلک دا میسوزه خلک او د کونډ کلي خلک دا ټول خلک زموږ بازار ته راوځي هلته سوداګانې کوي نه ډېر سره رابطه لرو نو ډیره مننه خوشحاله شو چې سره مو ولیدلی وغږېدو ډیره مننه د نورستانیانو ژوند وګورئ دا بانډې دي او د ورځې خو دوی ټول تللي بزو سره او دلته یو ماشوم دی دا وګورئ بیچاره ځان ته دلته ناست دی شاوخوا بانډې ډېرې لرې دي او بس شړومبې ورته ورکړي دي او څوکړک دی چې دی خپله دلته په بانډو کې پخوي دی سخت ژوند کاکا سلام علیکم تلاوت کې تلاوت دی وکړو څنګه یې کاکا طبیعتونه څنګه دي تلاوت دی وکړو بس الله پاک دې قبول کړي دا ماشومه دې ولې راوستې راځئ چې د بانډې سیل در باندې وکړم دا بانډه ده او دا ځای چې دی دا اتاق دا د دوی د اوسېدو کوټه ده دغې بستره ده او دلته اور بلی بله ته جوړ دی دلته ماشومان دا اوس په پښتو باندې نه پوهېږي چې زه تاسو ته دا په پښتو باندې وغږوم دا څومره ښایسته ماشوم دی د دې بانډې والا ځکه خوشبخته دي چې دلته نږدې ورسره چینه ده او دا یې چینه ده ښه په دې کې شومړې دي تروې او دا یې غړکۍ دي غړکۍ دې کې زیات وخت شیروار کوي ښایسته چینه ده پاکې اوبه